دا ززی میدان دی. د خوست هغه ولسوالي چې هر وګړی بې معاشه پرته له بوټ او نظامي یونیفورم ځان د وطن عسکر بولي. هغه مخامخ د پاکستاني ملیشي پوستې ته د کرښې له دې غاړې ورولار دغه کس د دې لپاره ګوته په ماشه دی چې ګنې څوک یې پر خاوره تجاوز کولو ته زړه کښېنه کړي. هلته میش ځوان او بوډاکه د اونۍ 2 شپې پر کور تېروي، خو پاتې 5 هغه یې بیا د غرونو په لوړو څوکو جوړو شویو سنګرونو کې تېرېږي. دوی له مرګه نه ویرېږي، وایي چې وطن یې دی، ساتنه یې قرباني غواړي او دې قربانۍ ته له هر چا مخکې ورځي. خو موږ مخې ته دا بیا نشي راتلی، ځکه چې یو سړی چې سهار نه تېر وي اوس ځانمرګی دی که نه ځون چوبدوي که نه، که 100 کسه زوی کې موجود وي که 100 کسه موجود وي ځون پروا نه لري، خو ورځ نه مړ کوي که نه. نو موږ دوی ته مستقیما داسې متونکی ځواب ورکړی دی فرض وکړي چې لکه هغه د جنډو سر په منطقې کې که نه موږ دوی ښه مسلح وو، موږ تقریبا 1 ججوري کې ترجیح شوي یو. موږ چې څټه داسې وښایه چې میاندو هغه سرجۍ کړي دي، اوبه زړو زړو میاندو اوبه سرجۍ کړي دي، کلتو سرجۍ کړي دي، ماړی دا هغه سر وړل دي که نه. دوی موږ بیا داسې هغه ته نه دي پرېښولي که نه، دوره منډه مو ورکړې دی چې 5 شپې کسان خو ته نه پوت یو. ما خو چې دا سالو چولی دی دا د وطن د په خاطر مې چول دی. موږ د دا پلوس منطقه دی، دا یې پلوس منطقې یو، دا موږ د وطن د په خاطر چول دی. دښمن څومره په موږ باندې ترزونه کړي دي، خو دښمن ته موږ موت خوښونکی ځواب ورکړی دی. دا توپاک چې دی دا موږ شخصي دی، دا کلتوس چې دی دا هر څه موږ خپل شخصي دی. هلته میشت خلک د دښمن لپاره تر نورو متفاوت تعریف لري. دوی هر هغه کس چې پر خاوره او ملي ارزښتونو یې تیری کوي هغه که تر هر نوم لاندې وي دښمن یې بولي. دښمن چې هر څوک وي چې موږ په خاورې تجاوز کوي یا موږ دښمن دی، چې په هر نومې وي، که د طالب په نومې وي، که د داعش په نومې وي، که د پاکستان کوشش وکولو د طالب په نومې حال کې موږ نه جنګولي دي، د داعش په نومې حال کې موږ نه جنګولي دي، مستقیما په موږ نه جنګېدلي دي. خو الحمدلله چې دوی موږ نه په شا کړي او نه مو په شا کړي چې تر څو پورې موږ بدن کې یو څه وینه موجوده وي موږ به د خپلې خاورې نه دفاع کوو. که څه هم دغه پاڅونوال تر ډیره اقتصادي ستونزې هم لري، خو بیا هم د مزدورۍ له پاڼو په ترلاسه شویو پیسو ټوپک او د هغه لپاره مرمۍ اخلي. هلته نورې نامنۍ نشته، خو وخت او ناوخت کله چې پاکستانی لوری یا پر افغان خاوره تجاوز کوي او یا هم پر کرښه د اغزن تار تېرولو ته زړه ښه کوي، نو د ززي میدان قوم ځوان بوډه او حتی مېرمنې هم دا حالت نشي زغملی او پر وړاندې یې وسله پورته کوي. 2 کاله کېږي چې مو دا زه ربکۍ مشر یم. دا ربکۍ دا منطقه دا ساحه ټوله مو په سوتلی دی، کړبون غړلی شوی دی. هغه ځای کې هغه پور مونږ په پرې کړی دی، په اور مو سوتلی دی، دا پستې دا خوره دا سرخه دا مو سوتلی دی. دا جول چې تروي یا به مونږ په وینو سوري یا به ولای دوی په وینو سوري. د معلوماتو له مخې دا مهال په ززي میدان ولسوالۍ کې نږدې 1000 تنه قومي اربکي ډیورن فرضي کرښې ته څیرمه پراته دي او پر افغان خاوره د پاکستاني لوري د تیري سربیرې د کرښې دې غاړې ته هم د ترهګریزو فعالیتونو پر ضد وسله پورته کړې. هلته د قومي تړون له مخې هر هغه کس چې له ترهګرو او یا هم د پاکستان له استخباراتو سره پټې یا ښکاره اړیکې جوړې کړي کور یې سوځول کیږي او نور ورته په دې سیمه کې د اوسېدو اجازه هم نشته. همدا قومي جوړښت د دې لامل شوی چې زازي میدان ولسوالي د هیواد په کچه له ټولو امنه او د وګړو د ننګ او غیرت کیسې تر هر چا ورسېدلي.